something something معنی ده یو څه په جمله کې داسې استعمالو I am doing something I am doing something معنی ده زه یو څه کوم او یا داسې هم ویلی شو Don't worry I am doing something Don't worry I am doing something معنی ده اندېښنه مه کوه زه یو څه کوم For him معنی ده د هغه لپاره په جمله کې داسې استعمالو This is for him This is for him معنی ده دا د هغه لپاره ده او یا داسې هم ویلی شو This phone is for him This phone is for him معنی ده دا موبایل د هغه لپاره ده یا دا تلیفون د هغه لپاره ده myself معنی ده ما په خپله په جمله کې داسې استعمالو I did it myself I did it myself معنی ده ما دا کار په خپله وکړ او یا داسې هم ویلی شو I prepared the food myself I prepared the food myself معنی ده ما خواړه په خپله تیار کړل یا ما خوراک په خپله تیار کړ for her معنی ده د هغې لپاره په جمله کې داسې استعمالو This gift is for her This gift is for her معنی ده دا تحفه یا دا ډالۍ د هغې لپاره ده او یا داسې هم ویلی شو I bought flowers for her I bought flowers for her معنی ده ما د هغې لپاره ګلان واخیستل yourself معنی ده تاسو په خپله په جمله کې داسې استعمالو You should trust yourself You should trust yourself معنی ده ته باید پر خپل ځان باور وکړې یا ته باید پر خپل ځان یقین وکړې او یا داسې هم ویلی شو Introduce yourself معنی ده تاسو خپل ځان په خپله معرفي کړئ یا تاسو په خپله ځان معرفي کړئ for us معنی ده زموږ لپاره په جمله کې داسې استعمالو They cooked food for us They cooked food for us معنی ده هغوی زموږ لپاره خواړه پاخه کړل او یا داسې هم ویلی شو This is an opportunity for us This is an opportunity for us معنی ده دا زموږ لپاره یو فرصت ده یا دا زموږ لپاره یو موقع ده for me معنی ده زما لپاره په جمله کې داسې استعمالو This lesson is important for me This lesson is important for me معنی ده دا درس زما لپاره مهم ده یا دا سبق زما لپاره مهم ده او یا داسې هم ویلی شو He bought food for me He bought food for me معنی ده هغه زما لپاره خواړه واخیستل themselves معنی ده دوی په خپله یا هغوی په خپله په جمله کې داسې استعمالو They did it themselves معنی ده هغوی په خپله دا کار وکړ یا دوی په خپله دا کار وکړ او یا داسې هم ویلی شو They believe in themselves معنی ده هغوی پر خپل ځان باور لري یا هغوی پر خپل ځان یقین لري itself معنی ده هغه په خپله د بیجانه یعنی د بیروحه شیانو او د حیواناتو لپاره استعمالیږي په جمله کې داسې استعمالو The door opened itself معنی ده دروازه په خپله خلاصه شوه او یا داسې هم ویلی شو The cat cleaned itself معنی ده پیشو یا پیشکې ځان په خپله پاک کړ for them معنی ده د هغوی لپاره یا د دوی لپاره په جمله کې داسې استعمالو We are waiting for them معنی ده مونږ د هغوی لپاره انتظار کوو یا مونږ د دوی لپاره انتظار کوو او یا داسې هم ویلی شو This room is for them معنی ده دا کوټه د هغوی لپاره ده یا دا کوټه د دوی لپاره ده for both معنی ده د دواړو لپاره په جمله کې داسې استعمالو I made a plan for both friends
I made a plan for both friends. معنی دا ما د دواړو ملګرو لپاره یو پلان جوړ کړی. ما د دواړو ملګرو لپاره یو منصوبه جوړه کړې. او یا داسې هم ویلی شو This car is for both of you. This car is for both of you. معنی دا موټر تاسو دواړو لپاره ده یا دا موټر تاسو دواړو لپاره ده. For all معنی د ټولو لپاره. په جمله کې داسې استعمالو This message is for all. This message is for all. معنی دا پیغام د ټولو لپاره ده. او یا داسې هم ویلی شو This rule is for all people. This rule is for all people. معنی دا قانون د ټولو خلکو لپاره ده یا دا قانون د ټولو خلکو لپاره دی. ملګرو د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک او کمنټ پرې ضرور وکړئ. ډیره مننه.